سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه نن په دې ویډیو کې بس تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو خپل ټلګرام اکاونټ چې دی موږ او تاسو وریفاید کړو او کوم ټیک مار علامه شین ټیک مار چې دی هغه موږ او تاسو ورته ولګو. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو خپل ټلګرام اکاونټ چې دی موږ او تاسو وریفاید کړو او شین ټیک علامه ورته ولګو. نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل سره سبسکرایب کړئ. زموږ دوهم یوټیوب چینل معراج خان سکل سره سبسکرایب کړئ. هغه ملګری چې زما ټلګرام چینل تر اوسه نه دی جوین کړی د ټلګرام چینل جوین کېدو لپاره تاسو زما د چینل په دې برخه باندې کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیستئ دلته په اباوټ کې زما چینل لینک ته په دې کلیک واخلئ او زما ټلګرام چینل سره جوین کړئ. ښه راځو چې څنګه موږ تاسو کولی شو د خپل ټلګرام اکاونټ چې دی هغه وریفاید کړو او شین ټیک ورته ولګو. زه راځم خپل ټلګرام را خلاصوم، یعنې دا خپل کوم اکاونټ چې دی هغه له ده سره ټیک مار علامه ولګوم او بالکل زما اکاونټ په چې دی هغه وریفاید شي، یعنې وریفاید علامه به زه ورته ولګوم. نو څنګه کولی شو موږ تاسو خپل ټلګرام اکاونټ وریفاید کړو؟ تر ټولو لومړی به تاسو د خپل اکاونټ څخه دغه یوزر چې کوم دی دا به تاسو کاپي کړئ. ټیک شو؟ چې کله تاسو دغه یوزر کاپي کړئ به تاسو راشئ کروم براوزر به تاسو را خلاص کړئ. چې کله تاسو کروم براوزر را خلاص کړئ په کروم براوزر کې به تاسو راشئ او دغه ویب سایټ چې کوم دی دغه ویب سایټ به تاسو چک کړئ. دغه ویب سایټ به تاسو سرچ کړئ. له دې برخې نه به تاسو دغه ویب سایټ سرچ کړئ. چې کله تاسو دغه ویب سایټ سرچ کړئ بیا به تاسو راشئ دغه 3 ډاټ ته، په دغه 3 ډاټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دغه کې به تاسو خپل ټلګرام اکاونټ لاګین کړئ. چې په دې باندې به کلیک واخلئ، کوم نمبر مې تاسو ټلګرام جوړ کړی هماغه به ورته ورکړئ او تاسو به خپل اکاونټ پکې لاګین کړئ. او بل به تاسو راشئ خپل ټون وایلیټ یا کوم ټون کیپر وایلیټ چې تاسو لرئ هغه به دلته لاګین کړئ. کله چې تاسو خپل ټون او خپل ټون کیپر لاګین کړل د هغې بعد به تاسو راشئ دغه پریمیوم برخې ته. صحیح شو؟ چې کله تاسو پریمیوم برخې ته راغللی پریمیوم برخه باندې مو کلیک واخیسته اوس به دلته راشئ بای پریمیوم فار یوزر. صحیح شو؟ مطلب د خپل ټلګرام یوزر دپاره تاسو پریمیوم اخلئ یو ټیک مار ورته ورکوئ. را به شو بای پریمیوم فرام یوزر په دې باندې کلیک کړو. چې کله مو کلیک واخیسته ګورئ دلته موږ تاسو ته 3 سټیپونه راکړي. تر ټولو لومړی به موږ تاسو راشو هغه کوم یوزر چې موږ تاسو کاپي کړو هغه به دلته موږ تاسو ورته پیسټ کړو. صحیح شو؟ را به شو دا به دلته ورته پیسټ کړو. چې کله پیسټ کړو په دې ټیک مار علامه باندې به کلیک واخلو. ګوره چې کله یوزر پیسټ کړ هماغه زما اکاونټ چې زما اکاونټ یې راواخیست. اوس دلته تاسو ګوره یو پریمیوم چې دی د یو کال دپاره، یعنې زموږ ستاسو په ټلګرام اکاونټ به د یو کال لپاره هغه وریفاید ټیک مار علامه همدارنګه د 6 میاشتو دپاره او همدارنګه د 3 میاشتو دپاره او د دې هر یو فیس تقریبا د یو کال دپاره چې تاسو غواړئ واخلئ نو تقریبا تاسو به ورکوئ 8.15 ټون چې ترې جوړیږي 9 ډالر. صحیح شو؟ که د 6 میاشتو لپاره کوئ نو تقریبا 4.8 غواړي تقریبا تاسو نه به کټ کړه 14 ډالر، او که د 3 میاشتو لپاره غواړئ نو تقریبا تاسو نه به 12 ډالر فیس کټ کړه. زه ورته یم چې راځه زه 3 میاشتو غواړم چې د 3 میاشتو پریمیوم واخلم. په دې 3 مانت باندې کلیک اخلم او دلته راځم په ګیټ پریمیوم باندې زه چې اخلم په ګیټ پریمیوم باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیست اوس دوی وایي چې باید ته موږ ته 3.1 ټون چک کړي ډیپوزیټ کې. را بشم په دې بای ګفټ ټو معراج په دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته چې کله مې په دې باندې کلیک واخیست دلته راځي زما د خپل ټون کیپر وایلیټ څخه چې دی دوی 3.1 ټون کټ کوي. صحیح شو؟ زه به راشم دغه علامه باندې به کلیک واخلم دا به دې بر سر ته راوړم. چې کله مې راوړل نو اوس دلته زه کوم خپل ټون کیپر کوډ دی هغه به ورته داخل کړم. چې کله مې ورکړ اوس به دغه بلاک چین کوم ویډرا چې دی دا به وشي. اوس ګورئ دلته بلاک چین ریکارډینګ شروع شو. اوس غواړم دلته پریمیوم واخلم د خپل ټلګرام اکاونټ لپاره. صحیح شو؟ دلته ګوره زما ټلګرام اکاونټ په چې دی هغه وریفاید په شنه ټیک مار به دلته لږ انتظار ګورئ د 3 میاشتو دپاره موږ چې وکړه پریمیوم واخیست. زه راځم دا دی تاسو وګورئ چې زما اکاونټ ته یو ستوری اضافه شو، یعنې ما پریمیوم ورته واخیسته. اوس په تاسو راشئ په دغه ستوري برخه باندې ورته کلیک واخلئ. که چېرې ستاسو همدا ستوري په پریمیوم کې خوښ همدا پرېږدئ، که نه تاسو وایئ چې زموږ ټیک مار ورته ولګي شین ټیک مار ورته ولګي بیا به راشئ په دغه ستوري په دې برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ چې کله په دې باندې تاسو کلیک وایئ دې کې ګوره تاسو کولی شئ نور کوم شیان ورسره یوځای کوئ هغه هم تاسو یوځای کوئ. که دغه ټیک مار ورسره یوځای کوئ تاسو کولی شئ، که نه دا ټیک مار ځینې نور ټیک مارونه تاسو خوښ دي تاسو انتخاب کړئ. ګوره مختلف ډوله ټیک مارونه چې تاسو مطلب هر یو خوښ تاسو کولی شئ هماغه پرې انتخاب کړئ. مطلب زما دا خوښ دی دا لږ ښه راځي که نه. اوس دلته ما سره ستوری دی ګورئ په ځای کې ما سره ستوری دی. که ستاسو ستوری خوښ وي ستوری پرېږدئ، که نه وی تاسو شین ټیک ورسره راشي نو بیا راشئ په همدې ستوري باندې کلیک واخلئ او دلته راشئ دغه ټیک مار باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ ګوره زه اوس بیرته راځم همدې برخې ته را به شم ټیک مار دلته به شاته کلیک واخلئ. ګوره اوس به راشم دغه کوم ټیک مار علامه چې دی بلو ټیک چې دی دغه بلو ټیک به زه اوس ورته ولګوم. ګورئ اوس هغه ستوری لرې شو او زما پروفایل باندې چې اضافه شو بلو ټیک اضافه شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ټلګرام اکاونټ دپاره تاسو پریمیوم واخلئ او دلته به تاسو سره ستوری هغه ستوری دغسې کولی شئ چې بلو ټیک ته تاسو چینج کړئ.